ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو ناڅاپه لوی جرګې ته را داخل شو. د طالبانو یو غونډه چې په عربي اماراتو کې ترسره کوله، هغې کې یو ناڅاپه ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني را حاضر شو. هغه ویلی دي چې زه به ډېر زه خپل مشران او زه ملي مقاومت ډلې مشر احمد مسعود به هم افغانستان ته درستون کړم. د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني ویلی دي چې موږ د طالبانو حکومت نه خوښ یو، خو هغه دې ته اشاره کړې ده چې افغان نجونې مکتبونه او ښځو ته د خپل حقونه ورکړي. نور هیڅ مشر هم مشکل نه لري چې طالبانو سره پر خلاف شي. هغه ویلی دي چې د ملي مقاومت مشر احمد مسعود سره به یو ځای زه خپل هیواد ته درستون شمه. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. نن په عربي اماراتو کې د طالبانو د لوی جرګې په دوهمه ورځ اشرف غني په ناڅاپي ډول حاضر شو او د سټیج په سر یې خبرې وکړې او ټول ګډونوال ورته ګوته په غاښ ناست وه. اشرف غني ټول حقیقتونه راوسپړل. د پاکستان دوه مخطوب او ناروا کارونه یو یو بیان کړل. د امریکا ټول رازونه یې افشا کړل. ټول چارواکي ورته په ژړا شول او د بابا زنده‌باد شعرونه یې ورکول. بابا ویل لومړی کار چې موږ یې باید وکړو هغه دا ده چې پاکستان د ځمکې د نقشې څخه ورک کړو. اشرف غني ویل زه په پوره ضمانت دغې غونډې ته راغلی یم. زه به د ملي مقاومت مشر احمد مسعود او ورسره خپل ځان او جنرال سمیع سادات به هم خپل هیواد ته درستانه شو او د طالبانو سره به د خبرو میز ته کینو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.